امام قرطبي رحمهم الله دلتا د امام جعفر صادق یو قول دلتا نقل کړی دی چې په دغه آیاتونو کې 15 ځله ربنا دی، ربنا ربنا دا 15 ځله دی خو تاسو شمایل. نو چې چا د خپلو شاګردانو ته بیان کړي، چا 15 ځله ووایي چې ربنا 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 او بیا ما نه سوال وکړو، الله رب العالمین به د دقې په وجه د الله سوال قبلی. شاګردانو ورته وي دا څنګه، دا ته د څه نه وې؟ وي دا خو زه د خدای د قرآن نه ویم، د الله رب العالمین د حکم او د وینا نه ویم او د هغه د کلام نه ویم چې دقلته 15 ځله رب استعمال شو. دا ربنا دا لفظ په الله دومره خوږ لګي چې فوراً ورپسې اعلان کړي چې فاستجاب لهم، ما ستاسو دعاګانې قبولې کړې. نو دعا چې سړی کوي نو په ربنا لفظ باندې چې دقه په دقه باندې د الله نه غوښتنه کوي. او ټولو پیغمبرانو چې دعاګانې کړي دي ټولو، تاسو قرآن شریف وکاته او څوک قرآن شریف لولي کنه نو هر ځای کې هر پیغمبر بس د ربنا د رب دا لفظ دا څه عجیبه دی، الله ته ډېر محبوب دی. آدم علیه السلام ربنا ظلمنا، ابراهیم علیه السلام هر ځای کې وایي رب اجعلني، ربنا انی اسکنت من ذریتی. موسی علیه السلام دغه شان د ربنا ربنا اطمس اموالهم واشدد علی قلوبهم. او دغه شان حضرت سلیمان علیه السلام رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدی. ورپسې وایه دغه شان یونس علیہ السلام الله ته سوال کړی دوم په دغه. حضرت نوح علیہ السلام رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. او بیا ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین. نو ټول په ربنا دعا چې کوي د ربنا دا استعمال پکې خامخا کوي، الله دا قبلي.